په داسې حالت کې چې ټي ټي پی د پاکستان د پوځ دپاره سرخوږی جوړ شوی او دوی پوهیږي چې د ټي ټي پی پیاوړي کېدل به تر اټکه پورې او یا هم عین تر پنجابه پورې په پاکستان کې یو اسلامي نظام راولي. بنان په دغسې یو حالت کې د پاکستان د مولانا فضل الرحمن راتګ افغانستان ته دوه اړخه لري. یو اړخ شخصي د مولانا فضل الرحمن لپاره ده چې مولانا فضل الرحمن شاید هغه ملګري د طالبانو په منځ کې چې پخوا یې ورسره انډیوالي لرله او یا هم تاثیرات پرې لري، د هغې سره په شخصي لحاظ باندې دا سفر د ده لپاره شاید ګټور وي. دوهم اړخ استخباراتي اړخ ده چې د پاکستان استخبارات ورڅخه استفاده کوي. خو زه باورمند نه یم چې دوهم اړخ استخباراتي اړخ به نتیجه ډیره ورکړي، ځکه زه په دې باندې مطمئن یم چې د طالبانو په منځ کې او همدا ډول د پوهنتون د فارغانو په افغانستان کې په کل کې هر